راځي الله مو ډیر خفه کړی، راځي ډیر مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف کارونه کړي دي. هی تاسو لږ سوچ فکر وکړئ، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته د منګ او د تاسو په درد کې څومره دردمن هغه پیغمبر چې په دې ټول عمر کې چې 3 کال عمر او زندگی الله سبحانه وتعالى ورکړو، په دې 3 کالو کې ما او تا نه وی کړی، هغه پیغمبر چې ما او تا یې 3 کال یاد کړیو، د ما او د تا په درد باندې 3 کال دردمن شوی، راځي د الله په خاطر د هغه پیغمبر په خاطر د خپل ګناهونو څخه توبه وباسو او د هغه پیغمبر په سنت او د هغې نقش قدم پسې لاړ شو. والله العظیم چې هغه پیغمبر به نن د ما او د تا څخه خفه وي، ځکه چې هغه 3 کاله د ما او د تا په درد د ما او د تا له وجې نه دردمندو، الله ته به یې زاري عذرونه کول. نن ما او تا د هغې په سنتو باندې شرمېږو، نن ما او تا نشو کولی چې د هغه پیغمبر غمخور پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ځان برابر او د هغې په سنتو او د هغې نقش قدم پسې لاړ سو. راځي چې کومې خطاوې تېروتنې مو کړي الله ته زاري وکړو، الله ته خپل لاسونه لپه کړو، یا رب موږ چې کوم ګناهونه کړي دا ګناهونه راته معاف کړه.